سلامونه ګران شاهین صاحب، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. یاره شاهین صاحب جار درشمه یاره، ډېر د ستاینې وړ یې، خو متاسفانه چې موږ سره وخت یاري نه کوي، ملګرتیا را سره وخت نه کوي. په دې خاطر کې تا ته ډېر لیکل باید سړی وکړي، تاسو له ډاډ درکړي او حوصله درکړي، په دې خاطر چې تاسو ډېر زیات خدمت کوئ دغه بېوسه پښتنو ته، دغه بې شعوره پښتنو ته چې څوک شعور نه لري. تاسو دلته په عربي اماراتو کې، زه هم په خپله کویت کې یم، تا ته ښه معلومات دي شاید چې ما او تا خو ډېر وخت نه سره ملګرتیا، نو بس هسې مې د زړه راوورېدې ویډیوګانې د ګورم که نه، نو ما له ډېر خوند راکوي د ستا ویډیوګانې، ته ډېر د ستاینې وړ یې او ډېر ښه کار کوې، ستا ډېر ښه کردار دی ماشاءالله. ته پښتنو ته، پښتو ژبې ته هم ډېر خدمت کوي، نو خدای دې تان لره همدغسې په مخ لاړ شي. په ملګرتیا د ویاړ یو شاهین صاحب، ویډیوګانو، د خبرو، د کردار، د هر څه نه د خوند اخلو. شاهین صاحب لا په مخه لاړ شي، زموږ ویاړ یې، موږ در باندې فخر کوو. الله دې په مخه وچلوه. د الله په امان.